خټک صاحب نن به په پادکاسټ کې هم د امریکای کې چې کوم خارونه بیرته پرانستل کیږي لاک ډاون رو ختميږي په دې باندې غږیږو ما اوریدلې دي چې په نیویارک ښار کې هم لاک ډاون ورځ تر بله اسانه کیږي او رو خارونه پرانستل کیږي اول خو مبارک شه چې تقریبا ژوند بیرته ډېرې مودې وروسته نورمال حالت ولرو ته روان دی خو البته تاسو څه وینئ دا مهال ښارونه څنګه پرانستل کیږي څومره موده وشوله او کوم څیزونه اول پرانستل کیږي ګوري دا خو واقعي سره چې لکه سړی قید نه آزاد شي موږ پورا آزاد خو نه یو خو لږ ونته ازادي ضرور ملاو ده 3 میاشتې کور کې بند ناستو د نیویارک اټول اوسیدونکو چې کوم کې زه هم شامل یم او اوس چې کوم دوباره نیویارک ښار کولایوي کې نو هغه در لاندې د فیز 1 وی فیز 1 کې چې کوم کنسترکشن دی یعنی چې کوم د کورونو یا کاروبار سره تړلې کار دی هغه به پرانستل شي ورسره یو څو سرکاري دفتر به پرانستل شي تقریبا 4 لک خلکو په حواله سره دا هغه د چې دی به واپس خپل کار ته ځي او روان شوي دي لکه پرون په ټریلر ګاډي دي هغه بم خالی او بسونه بم خالی او تاسو ته خلک د ښکاری چې هغه په حال ځي لګي دي خپل کاروبار پسې روان دي څه کاروبارونه هم کولو شوي دي او مختلف ځایونه لکه نیویارک ښار کې اول سټیج دی خو نیویارک نه بره چې تاسو لاړ شئ هغه ته کې حالات مختلف دي او دا تقریبا 3 میاشتو کې په نیویارک کې ډېر زیات نقصان وشو لګوري 200,000 نه زیات نیویارک ښار کې خلک مړ شول 2 لکو نه زیات پکې د دې وبا څخه اغیزمن شول 15,000 نه زیات رستورانټونه بندو تړل شوي د ښار کې چې کومه هوټل دي هغه کې چې کومه کمرې دي ملمنو د لپاره هغه شمیره 1,00,000 نه زیات ده هغه هوټل تړل شوی او بیا وړه کاروبارونه چې کم شمیره په زورګونو کې ده هغه هر څه تړل شوی نو هغه د وجه نه هر چا چې کم اقتصادي ستونزې وي هغه هم زیات شوی بیا سره کور کې بندم خلک ناستو نو چې څنګه اول اټولو کې اپ سټیټ یعنی چې کم د نیویارک ښار نه بهر چې د نیویارک ایالت نور خاریه دي او خارګوټي دي هغه په کولاوي دوشول او چې تاسو ته پته ده چې د نیویارک ایالت ډېر خسته ایالت دی بره تاسو لاړ شي غرونه دي ډېر خسته علاقې دي نو هغه ته د تورستانو ډېر زیات رش کاری لګیا دي ځکه چې ټول خلک کور کې دي او سړی بهر تل غواړي نو چې کافي دفتر اوس هم بندي کاروبار اوس هم پوره نه دی کولو او ډېر خلک برزي لګیا دي سیل د پارزي او رش کافي کاری لګیا دي نو ما ښکاری چې موږ ژوند مکمل تور باندې خو نارمل شوی نه دی خو هغه طرف ته روان دي یو سفر شروع کم ډېر زیات خده ولې چې همدغه تمه موږ لرله یو ورځ به موږ دا ورځ به وینو چې کله په نیویارک ایالت کې په بالعموم او ښار کې بالخصوص حالات بدافي شي چې خلک به د کور نه بهر د وته جوګه شي نو شکر دا غا طرف ته راغلل خټک سه بالکل په هیګي زما د لپاره هم بيخي دا یو ناشنا خبره ده چې لکه زه د غنړی ګورم چې څومره کې بدلون راغلی دی څومره په ژوند کې بدلون راغلی دی شاوخوا د خلکو په ژوند کولو کې د یو بل څخه د فاصلې ساتلو یا مثلا بهر چې ګوري ټولو ماسکونه اغوستي دي ډیر احتیاط کوي د یو بل څخه لیري ګرځي نو دا ډیر زیات د بدلون راوسته دی خو دلته ورجینیا کې کوسو کتل شي دوی دولت دویم سټیج ته ننوته دویمه مرحله ته د خارونو د پرانستلو پاغي کې رستورانټونه هم دي چې لکه اوس ځینی رستورانټونه هم خلاص شوي دي پرانستل شوي دي هلته ګراکان یا هغه کسان چې زی غواړي خوراکو کې هغه رستورانټونه ته د ننوتلی شي او هلته ډوډۍ خوړلی شي خو البته هر رستورانټ کې کوم کیپاسټي چې ورکول شوی هلته د هغې نیمایي خلک پرېدل کېږي لکه مثلا که یو رستورانټ کې د 10 میزونو ځای دی یوازې 15 میزونو پرانستو اجازه ده چې 15 میزونه یعنی په فاصله کې باید یو بل څخه وي دلته ورجینیا کې خو تاسو هم پوهیږئ چې څومره ډیر کیسونه راغله د کووید 19
4,40,000 کیسونه رامخې ته شول او بیا په دې کې 1500 کسان خپل ژوند هم له لاسه ورکو. خو البته اوس کومې مظاهرې چې دلته وشولې خټک صاحب د جورج فلوید د مرګ په وړاندې یا پر ضد، په دې هیله چې دا مظاهرې دلته ډیر زیان ونه کړي بیرته دغه کرونا وایرس په خپرېدو کې، چې یعنی بیرته تیز نشي دغه وایرس. بالکل دا لکه چې ډېر خوشبینه خبرې وي چې کوم تاسو وکړلې. نیویارک کې هم رستورانونه چې کوم څه لګ ډېر کولایويږي نو هغه د پاره بهرم خلک کې ناشته شي او خوراک کول شي، نو دا یو ښه هغه دی. خو چې کوم طرف ته تاسو اشاره وکړه دا چې کوم په امریکا کې مظاهره روانې دي هغه په وجه باندې د دې وبا زیات خورېدلو چې کوم خطر ده هغه ډیره زیاته رښتیا ده. هغه کې د کوم پوهان دي چې هغه دا ویره ظاهري چې خلک د احتیاط اونکړي په دوه مظاهرو کې چې کوم امید توګه باندې د ښکاری چې خلک نه کوي نو د سره دا چې کوم وبا د بنور هم خوري او سیالتونو نه لګ ډیر د خبرونه روان دي چې لګونته زیاتواله راغلي دي. چې کوم پوهان دي او د ما خیال دی دا یو ډیر مهم مشوره ده چې کوم پاکستان کې ناس خلک دي پکارته چې هغه هم د توقع کېږي. هغه دا ده چې پوهان دا وایي چې کله یوزي کې خلک ډیر زیات جمع شي لکه دا مظاهرې دي چې کوم ځای کې خلک سوشل ډیسټنسینګ یا خپل مېس کې شپږ فوټو فاصله خیال نه ساتي یا ماسک نه وی اچولې نو هغه تل کې یو مظاهره په نتیجه کې 3000 نوي کیسونه راتلی شي او هغه په نتیجه کې 500 نه 1500 پورې دا د مظاهره څومره خلک د شمیرې باندې دا 500 نه 1500 پورې مرګونه کېدي شي. دا دومره خطرناک شی دی. نو چونکه بد احتیاطي خټه زیاته تر اوسه شوې ده خو ما تخکاری دا چې چونکه اغلب مظاهره میږي هم او ډېری حالتونو کې په خصوصي توګه نیویارک کې خو پرون میر چې کوم زمو خاروال دی هغه د اعلان وکړلو چې هغه 12 نوي ټیسټونه د کووډ 19 ټیسټونه ولا غینا پرانستي صرف او صرف هغه خلکو د پاره چې کوم مظاهرو ته تلیو او خار انتظامیه د خلکو ته وایي چې تاسو کور کې اوسئ ځان کوارنټین کې واچوي خپل ټیسټونه وکړي او احتیاط وکړي ولې چې بد احتیاطي کړي دا اوس نور زیات خور نشي. نو دا ډېر زیات حقیقت دا چې ډېر د خطرناک خبره ده. خټک څه ګوري تاسو خپل ول چې ځینې ډېرو خارونو کې د امریکای اوس بیرته دغه مظاهرې په ورورو کمیږي او په ختمېدو دي، خو نیویارک کې اوس چې کله خارونه پرانستل شول یا نیویارک خار پرانستل شو ډیر یو مثبت بدلون په سټاک ایکسچینج کې لیدل کیږي چې ډیر زر لګیا دی ریکور کیږي او بل دا چې د ښکاری چې د امریکای اقتصاد به ډیر خشي او یا په خلور روان دی که څنګه ګوري دا خبره درسته ده چې مونږه کله چې د اول ورځ د نیویارک خار کولاویدو بهشکه چې ډیر زیاته خوا او تاریخي و ولې چې سټاک مارکیټ ډیر په تیزه بر لاړلو او هغه په نتیجه کې نن د نړیوال مختلف نړۍ کې چې کوم لوی سټاک مارکیټس دي الته کې هم سټاک انډیکس بر لاړلو. نو امید توګه باندې کاروبار د پردا یو خبر دی او یو ډیر ښه ابتدا ده او بیا تاسو دا هم وکتل چې کوم زموږه انیمپلویمنت نمبرز دي یعنی د روزګارۍ چې کوم شره ده هغه په حواله سره هم چې کوم نوي راپورټونه راغلي دي هغه کې هم لګوته حواله ښکاری او امید توګه باندې تاسو ګوري مونږه اول هم دا خبره دلته کړې ده چې امریکای ولا چې کوم کاروبار او هغه د دیوالیه په وجه باندې نو تړل شوی چې لکه کاروبار دیوالیه شول او غي بند شول دا څه نو شوی بلکې دا شوی چې چونکه دا وبا خوریدله او حکومت دا خیالو چې کوم دا هرته اون تړل نو دا وبا به نور هم زیات او خورشي او هغه په نتیجه کې به انساني ژوند ډیر زیات ځای شي نو هغه په وجه باندې کول شو. بالکل. خټک صاحب د دلته د روزګارونو څه حال دی ځکه چې ګوري روزګارونه هم مخ په زیاتېدو دي بیرته او امریکای کې کله چې لکه دولت ویل چې 21 میلیونه خلک بیکاره وه خو په می میاشت کې 2.15 یا 2.5 میلیونه نور روزګارونه جوړ کړ شو یا ورته پیدا کړل شوله.
نو دا آیا دا په دې مطلب دی چې موږ په ښه لوري روان یو، نور روزګارونه به پیدا کیږي، امپلایمنټس به ډیریږي او که څنګه؟ بالکل تاسو وګورئ چې ګوري یو څوک شیزونه شوي دي د درو میاشتو کې که تاسو لږ وروسته نظر واچوئ یو خدا او چې ټول خلک کور کې ناستو کاروبار بند او هر چاته معلوم دي. بیا د دوران کې د امریکای حکومت تقریبا 3000 ارب ډالر د امریکای په اقتصاد کې اچولي دي. یعنی خلکو ته ډایرکټ پیسې ورکړي دي، خلکو ته بیروزګاری الاونس تر لاندې پیسې ورکړل شوي دي. بیا د حکومت د طرفه پی چک پروټیکشن پروګرام یو د قرضې یو پروګرام دی چې کم در لاندې خلکو ته مختلف کمپنیو ته پیسې ورکړل شوي په دې شرط باندې چې هغوی به خپل چې کم کارکونکي دي هغو ته به تنخواه ورکوي، نو چې څومره تنخواه هغوی ورکړې ده هغه حکومت معاف هم کړي. نو هغه د وجه نه تاسو ته امید وکړه باندې صورتحال ډیر ښه ښکاري. او بیا دا هم چې کله دا کاروبار نور کولاویږي نو خلکو په جیب کې پیسې شته دي او ډیر خلک به دا غواړي لکه تاسو درو میاشتو نه شاپینګ نه دی کړی نو چې کله څنګه مال کولاو شي نو ټولو کې اول به تاسو دی چې زمزم ځاله جامې والا بچولا والا خټک صاحب بل ورځ مې ویل مال کله به دا مالونه پرانستل شي چې زه راشم ډېرې جامې او ډېر شاپینګ وکړم نو ټول په دغه حال یې په دې هیله چې دغه بیرته پرانستل او دغه ټول کوم حالات چې لږ مثبت لوري ته روان دي دا بیرته د دې باعث نشي چې د کورونا وایرس بیرته په خپرېدو شي یا ډیر زیات شي نو دا به بیا ډیر بد یا منفي اغیز به لري په دغه ریکوري پروسې کې ډیر زیات. او ځکه زه دا وایم چې لکه ډیر خلک اوس ګوري آنلاین شاپینګ کوي لګیا دي، امیزون یا نورو ځایونو ته لاړ شي ولته کې ځان ته شیزونه والي ګرچې دکان کې سودا کول خپل خوند دی ولې چې تاسو ته چويسز مخامخ پراته کته شي بالکل سره پويږي جامې ټرای کوي ګوري چې څنګه دي. دا د چې د دوران کې لکه تاسو ویل د خورېدو خطر او بالکل زدا منم او د ما خیال دا دی چې یو خطر طریقه دا ده چې کله هر تړې بهر تک غواړي مونږ هم ته بهر تک غواړو تاسو ټول خلک کور کې بندي نه چې ډېر وخت نه نو پکار دا چې بهر لاړ شي. د ګوري په ورجینیا کې ډېر خسته ځایونه دي، غریزه علاقې دي، په نیویارک کې ډېر زیات خسته علاقې دي، بره لاړ شي هلته کې هایکینګ وکړي چکر یو لګوي نو هلته کې رش نه وي او هغه د وجه نه هغه رش نه خلک لري پاتې کېدی شي او دغه شانته چې کله شاپینګ ته ځي نو هغه دکان ته کوشش کوي چې مزه چې کم ځای کې تاسو خلک لږ زیات کاری یا هلته کې چې کم فاصله ده هغه زیات خیال نه شي ساتل کېده نو هغه ځای لکه اوایډ کی التمزي او ما په خیال امید توګه باندې دا یو ژوند حقیقت دی. دا یو د بیماری ده لکه نزله زکام او نورې بیماری دي د کشنت دام یو بیماری ده او چې د وخت وبایي شکل اختیار کړي دی خو هغه وبا ورو پر په کمیدو ده او دا مسله خو به وي چې سو پرې د دې بالکل. او بل خټک صاحب دا خبرم ده چې اوس احتیاط یا پام کول ډیر متوجي اوسېدل دا اوس موږ د ژوند دغه عادي برخه جوړه شوې ده چې موږ لکه بهر هم زو ډیر زیات احتیاط وکړو ځکه دا یوازې زموږ د خاطر نه دی، زموږ د صحت خاطر نه دی، د هغو خاطر هم دی چې زموږ سره شاوخوا نور انسانان هم ژوند کوي نو هغوی ته هم باید ډیر زیات پام وکړي. او بیا دا هغسې ناروغۍ نه ده چې یوازې لکه سړی زکام غوندې شي او بس روغ شي، دا ډیر یو بده پروسه لري، یعنی د دې رغېدل هم ډیر زیات ګران یي، ډیر مشکله یي، ډیر تکلیف انسان ته ورکوي او د دې ترڅنګ لکه بیا وروسته هم د انسان په روغتیایي حالت باندې ډیر زیات منفي اغیز کوي. نو په دې هیله چې ټول دغه احتیاطي ګامونه اوس هم په پام کې ونیسي. بهشکه دغه هیله بم لرو او دغه دعا بم کوو چې خلک احتیاط هم لري او خدای پاک ته هر څړې په خپل ځومان کې ساتي او سره دا چې را روانو سو میاشتو کې هیله لرو چې یو ویکسین په مخه ته راشي او علاج د دې چې کم دی هغه هم څه طریقې کار اوس جوړ شوی دی نو ځکه تاسو غوړي مرګونو پښمیره کې لګ ونته ګرچې ورځ تر ورځ زیاتیږي خو هغه به زیاتیږي ولې چې انفیکشن اوسم شته دی کنه لکه خلک ته ناغزمن خو ډیر دی اوس هغه کې مرګونه بم کیږي خو چې کم علاج دی هغه کې هم کافي کامیابی کم از کم په امریکا کې ترلاسه شوی دی نو هغه د وجنه چې کم فټیلیټی ریټ دی یا د مرګونو چې کم شره ده هغه کې لګ ونته کمواله راغلي
او هیله لرو چې علاج بم خشي او سره ویکسین بم راشي او موږ بیا خپل مکه واپس هغه ژوند ته راشو چې کوم مونږه نن درې میاشتې اول پرې خېدو ورستو بالکل که خدای کړی وي. ډیره مننه خټک صاحب، ژوندی اوسئ. تاسو بیا مننه. تاسو ته ښه ورځ غواړم.